الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. پنځمه سپاره ده سورة النساء او یوسلسم نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه ذکر کړل چې کله طعمه بن عبیرق دغلا وکړه د رفاعه بن زید رضی الله تعالی عنهما او دې دغلا کله شوی شیز دای د یو يهودي سره بتوي امانت کې خودو خو چې کله په دې باندې غلاخ کار کېدل شروع شونه د هغه تهمت دای په يهودي باندې ورغاو چې دا غلا اصل کې دی يهودي کړي دا ځکه مال د سر بیا مندل شو. نو الله جل شانه د دې هغه ټول خیانت کړي دا ښکارا کو چې غلا اصل کې د طعمه بن عبیرق کړي د يهودي نه کړي او د طعمه بن عبیرق خاندان ته الله تعالی او فرمایل وای تاسو خود دې طعمه بن عبیرق د طرف نه په دنیا کې به جګړه وکړي دا الله سره به څوک جګړه کوي د دې د طرف نه د قیامت په ورځ باندې او څوک به په دې باندې ذمہ دار. په دې آیت کې الله جل شانه فرمایي ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه چا چې عمل وکړو د بدی او یظلم نفسه یې ظلم وکړو په خپل ځان باندې. سوء نه مراد متعدی ګناه چې د هغه تعلق د بل سره وي او د یظلم نفسه نه مراد لازمی ګناه او یا د سوء نه مراد صغیره ګناه. د یظلم نفسه نه مراد کبیره ګناه کو صغیره ګناه وکړه او یې ګناه کبیره وکړه او یا د سوء نه مراد غلا او د یظلم نفسه باندې د دې مراد په بل باندې تهمت لګول لکه څنګه چې طعمه بن عبیرق د غلا تهمت د په يهودي باندې ولګاو. ثم يستغفر الله او بیا دې بخنه وغواړي د الله نه. او چې کله چانه څوک چې شیز غلا کی پټی کیتی د هغه د بخنه طریقه بدای چې لاول به دغه حقدار ته د حق دا واپس کی بیا ورسته د الله نه بخنه غواړي. اوس دا هغه حقدار ته حق واپس کړي نه دا وي توبه 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 کو یو لک توبه وباسي دا توبه نه قبليږي. حقدار ته حق واپس کوي او به ورسته الله نه چې دا بخنه غواړي توبه بیا وباسي نو توبه به قبليږي او کو حق نه واپس کړي نو کو دا فلکون توبه وباسي دا توبه به قبليږي دانا. ثم يستغفر الله به بخنه غواړي د الله نه یجد الله دی به مومي الله لره غفورا بخون کې رحیم رحم کون کې. ومن يكسب اثما او چا چې وکړه ګناه فانما يكسبه على نفسه بشک د کې دی ګناه لره په خپل ځان باندې د دې ګناه نقصان دا بده ته په خپل ورسیږي بل چاته د دې نقصان دا نشي ورسولې. وکان الله او د الله علیما فها حکیما حکمت والا. ومن یکسب خطیئه او چا چې وکړه غلطی لرا خطا لرا او اسما یا ګناه لرا. د خطا نه مراد یعنی غلا یې وکړه او د اسما نه مراد د دروغ گواهی چې دا وکړه. اې د خطیئه نه مراد د بنده حق چې دا واه او د اسما نه مراد د الله حق
هغه چې هغه یعنی هغه حق تلپی دای وکړه ایا د خطیئا مراد ذنبا صغیرا صاحب د جلالین ولا وړه ګناه او د اسم مراد ذنبا کبیرا یعنی غټه ګناه چې دی وکړه ثم يرمي به او بیا د تهمت ولکې دغه ګناه بریئن په یو فاک انسان باندې چې هغه دا ګناه نه کړي ګناه په خپل وي کی او تهمت په بل چا باندې ورغی نو فقد احتمل فتحقیق سره د بار کو بهتان لرا و اسم مبینا او ګناه ښکارا ومن يعمل سوءا او چا چې عمل وکړو د بدی او یظلم نفسه یا د ظلم کو په خپل ځان باندې ثم یستغفر الله او بیا د بخنه غواړي د الله نه یجد الله دې بیا مومي الله لرا غفورا بخون کې رحیم رحم کون کې ومن یکسب او چاچی وکړه اسمن ګنا لرا فانما یکسبه علی نفسه بشک دې کې دی ګنا لرا په خپل ځان باندې یعنی د دې نقصان دا په د باندې وکان الله او دې الله تعالی علیما فها حکیما حکمت والا ومن یکسب خطیئه او چاچی وکړه غلطی لرا او اسمن یا ګنا لرا ثم يرمي به بیا د تهمت ولګي د دې ګناه بریئا فیوفاک انسان باندې فقد احتمل فتاق سرا دبار کړه بهتان لرا و اثم مبینا او گناہ کارا ومن يعمل او چاچی عمل وکون سوءا د بدی او یظلم نفسه ید ظلم وکي پخپل ځان باندې ثم يستغفر الله او بیا دې بخنو غواړي د الله نه یجد الله دې بیا مومي الله لرا غفور بخون کې رحیم رحم کون کې ومن یکسب اثما او چاچی وکړه ګناه لرا فانما یکسبه بشکا دې کې دی ګناه لرا علی نفسي پخپل ځان باندې وکان الله او د الله تعالی علیما فها حکیما حکمت والا ومن یکسب خطیئه او چاچی وکړه غلطی لرا او اثمن یا گناه لرا ثم يرمي به بیا د تهمت ولګي دغه گناه بریئا فیوفاک انسان باندې فقد احتمل فتاقصنا دبار کړه بهتان لرا و اثما مبینا او گناه کارا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الا سمل سمور پر باندې فر د عمل کولو توفیق راکړي ورزق خپل تعلق خپل محبت نصیب کړي الله د دنیا او آخرت خوشحالي نه را لراکړي الله د غمونو مصیبتونو تکلیفونو نه موږ محفوظ کړي خپل رحم کرم فضل الله باندې وکړي د خپل قهر د غضب د غصې نه موږ محفوظ کړي الله د سخت اسفار چې کوم را روان دي د ځنکدن سخت ده د قبر منزل دی د میدان محشر هغه اوږده 50,000 کاله ورځ ده ای الله پل صراط دی الله جهنم دی الله دغه سخت منازل الله موږ ته آسان کی او جنت الفردوس کې اعلی مقامات راکړي دا درس په دغه سخت منازلو کې چې موږ په کار باندې راولي الله د دې غفلت نه موږ چې دا غره بیدار کی د خپل دین خدمت نه په اعلی پیمانو کې واغستل کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین.